که د چا ډیر منځونه قضا شوي وي هغه اوس ادا کول غواړي د هغې دپاره څه طریقه ده چې دا قضا منځونه راوګرځو نو د هغې دپاره ډېره اسانه طریقه علماو ښودلې ده. یو خبره خو دا ده چې منځونه به څومره کوو نو د خپل غالب ګمان مطابق چې تا ته اندازه نه لګي چې څومره منځونه قضا دي ستا غالب ګمان څه دی چې لکه کال دي 2 کالو دي که نه هغه حساب ځان سره ډایري راواله ولیکه او د هغې قضا سټارټ کړه. قضا به څنګه سټارټ کوو چې زه کم منځ ادا کوم د کم ټیم نو اسانه طریقه یې دا ده ځکه چې تا ته معلوم وي چې زه کوم مونځ ادا کوم نو هغې دپاره علماو دا طریقه ښودلې چې ته کله مونځ کوې نو وایه چې خدای پاکه زما په ذمه چې کوم مونځونه دي په ژوند کې هغې کې چې کوم ټول نه اخرنی مونځ ما نه قضا شوی دی هغه راګرځوم که د سحري مازدیګري ماښام هر څه ټیم وي نو چې کله ته داسې ووایې نو چې د اخرنی مونځ دې وکړو دا چې لرې شو ادا شو ستا په ذمه پاتې نه شو بل به اخر شي صحیح شو جي. دغه رنګ دې طریقې سره یا داسې وکړه چې خدای پاکه چې ما نه په ژوند کې کوم ټول نه اول مونځ قضا شوی نو چې کله ته دا یو مونځ راوګرځئ قضا وکړې نو الریډي دا خو ستا ادا شو په ذمه دې پاتې نه شو نو بل به چې کوم دی